تاسو ته بهتر معلومه ده دا زموږ استاد چې کېنستا نن دلته راځل کېدل دا د افغانستان اسلامي امارت د اقتصادي برنامو د پلي کولو له جملې څخه یوه پروژه ده چې د دې منطقې د خلکو په غوښتنه باندې او د افغانستان اسلامي امارت د اوبو او انرژي وزارت د رهبري او زموږ د انجینر صاحبانو په هلو ځلو سره دې منطقې ته د افغانستان اسلامي امارت له انکشافي بودیجې نه په اندازه د 31 میلیونو څه زیاتو پیسو باندې منظوره شوې ده چې هغه به په موده د یو کال کې تقریبا 2000 کورنۍ ته دلته له برق نه به هغه مستفید کېږي او په دغو پیسو باندې به هغه د اړتیا وړ اجناس خریداري کېږي او بیا به دغه 2000 کورنۍ له برق نه مستفید کېږي. اصل که موږ تاسو وګورو معززو مسلمانانو زموږ تاسو هغه نسبت او هغه ناسته فاسته چې د هغه د یو عظیم هدف اساس باندې ده او د دغه عظیم هدف او لاسته راوړنو په اساس باندې مو تاسو ډیر کړاوونه سره وګالل. هغه هدف زموږ د تاسو دین ده، اسلام ده او الحمدلله موږ په دې باندې ویاړو افتخار کوو چې موږ مسلمانان یو. خو د دغه دین دپاره چې دغه یو کامل دین ده او الله تعالی موږ تاسو ته محبوب ګڼلی ده او د خدای په نزد باندې د دغه دین یو ډیر غټ شان ده او الله تعالی مهرباني کوي فرمایي ان الدین عند الله الاسلام. په ادیانو کې هغه محبوب ترین او غوره دین چې دا هغه په نزد خدای باندې اسلام ده. نو موږ او تاسو راجمع کېدل او موږ او تاسو په دغه عظیم قربانۍ کې شریک کېدل د دغه دین په مناسبت باندې وو. هغه هدف زموږ او د تاسو دین ده، اسلام ده او الحمدلله موږ په دې باندې ویاړو افتخار کوو چې موږ مسلمانان یو. خو د دغه دین دپاره چې دغه یو کامل دین ده او الله تعالی موږ تاسو ته محبوب ګڼلی ده او د خدای په نزد باندې د دغه دین یو ډیر غټ شان ده او الله تعالی مهرباني کوي فرمایي ان الدین عند الله الاسلام. په ادیانو کې هغه محبوب ترین او غوره دین چې دا هغه په نزد خدای باندې اسلام ده. نو موږ او تاسو راجمع کېدل او موږ او تاسو په دغه عظیم قربانۍ کې شریک کېدل د دغه دین په مناسبت باندې وو چې اول په دغه عزیز افغانستان کې چې ټوله خاوره په سلو کې 99% د مسلمانانو ده. د دغه دین د لوړوالي په خاطر باندې د دغه دین د عملي کولو په خاطر باندې موږ تاسو تقریبا دا 45 کاله او 45 کاله مسلسل په ډیرو کړاوونو کې سره راتیر کړو. البته دا چې دورې هم په دې کې وي چې هغه د ویاړ دورې وي او هغه د قربانۍ دورې وي، هغه د روس په مقابل کې جهاد او ډېرې عظیمې قربانۍ دغو منطقو ورکړې دي او بیا خاص کر د محمد اغې ولسوالۍ ویاړمن ولس ډېرې قربانۍ ورکړې دي په هغه وخت کې هم او د امریکایانو او د ناټو په مقابل کې چې بیا هغو د افغانستان د اشغال خوب لید بیا دلته ډېرې قربانۍ ورکړل شوي دي. نو په دغه جهادي دوره کې یقین وساتي دی ولسوالۍ چې هغه د موږ د سنگر ملګري وو، د موري صاحب میرویس موري صاحب، د قاري صاحب صبغت او قاري صاحب برهان او همدغه نور د ټولو نومان خو اوس په ذهن کې نه راځي. دا به دائما موږ دی په دې سختو کړاوو کې سره ملګري وو. نو چې هغه د تاسو په مټ باندې بیا دغو کړاوو ته ملا ورکړې وه نو په دې اساس باندې موږ تاسو د
د دې دین دپاره چې قربانۍ ورکړې دي، په سختو شپو ورځو کې مو ورکړې دي، په غرو کې هم شپې تېرې کړې دي، په نهار هم شپې تېرې کړې دي. هېڅ امتیاز هم ځان ته غوښتلی نه ده. نو په دې اساس باندې تاسې مسلمانان موږ ته، زموږ دې نظام ته او زموږ مجاهدینو ته، زموږ مشرانو ته یو عظیم تاسې یو مقام لرئ. ځکه د تاسې قربانۍ او د تاسې هغه شهادتونه او ستاسو هغه له مجاهدینو سره مرستې او د تاسو هغه له کفر په مقابل کې دلته تاسې په اول سنګر کې پراته وئ، ډېر کړاوونه هم ګاللي دي. نو رب تعالی دې دغه ټول زموږ او د تاسې دغه قربانۍ قبولې کړي.